دا ورو سوال کړی دی او دا به اخرنی سوال والو وی چې مؤذن اذان کوي نو واجب دی چې زه د جواب ورکم نو جواب د آیت ساته موږ دا مسله ذکر کړې وه که موږ چې مانځه مسایل بیانوو یا د اذان چې د مؤذن د اذان جواب ورکول سنت مؤکده دي واجب نه دي او په هغې دلیل دی لکه حدیث کې دا راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر د یو مؤذن اذان واورېدو نو ده وی علی الفطره وی دی په فطرت دی یا دا خبره د فطرت ده لکه جواب لازم وي بیا به نقل وي چې هغه جواب ورکړو خو دلته بله خبره وکړه دغه شان امام مالک رحمه الله کوم کتاب چې دی موطا په هغې کې دا راځي چې کله به صحابه کرامو داسې چلون کو چې د جمعې اذان به روان شو د جمعې اذان لکه خطیب به راغی سلام به یې واچو بیا به مؤذن اذان شروع نو بعضو به پکې د یو بل سره څه خبرې وکړي نو که جواب ورکول لازم وی نو بیا صحابه کرام څنګه جواب نه ورکوي لګیا د خپلې خبرې کوي دغه شان یو روایت کې داسې هم راځي د موسی ابن طلحه ابن عبید الله نه هغه دا وایي چې ما عثمان ابن عفان رضی الله عنه لیدلی عثمان ابن عفان وی مؤذن اذان کوه او هغه د څه کسانو سره خبرې کولې د هغوی حال احوال یې معلوموله یعنې مؤذن اذان کو او عثمان بن عفان ولاړو څه کسانو ته یې وی څنګه یې ښه یې صحت هم ښه دی لکه داسې دا خبرې نو که چېرته د مؤذن جواب لازم وی بیا به هغه دا خبرې نه کولې والله اعلم باقي چې کوم سوالونه دي هغه به روان نشي سته پرېږدو الله رب العزت دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد